زه سمدلاسه ډېر اندېښمن شوم چې دا څنګه هلته ورسید او پوه شوم چې ښځه زما په کور کې وه کله چې زه تللی وم او شاید اوس هم دننه وي. که څه هم زه د غبرګون ښودلو لپاره ډېر وخت نه لرم. د بکس له لیدلو څو شېبې وروسته ما ولیدل چې یو شه د شا دروازې بهر حرکت کوي. خو له کتلو وروسته ما پوه شوم چې دا بهر نه دی. هغه څه چې ما ولیدل هغه د دروازې په انعکاس کې وه. هغه زما په کور دننه په دهلیز کې ولاړه وه. ما د هغې انعکاس په شیشه کې لیدلی شو. د کون شاوخوا ولاړه وه لکه څنګه چې زما د بکس خلاصولو لپاره د پورته کېدو انتظار باسي. او د هغې په مخ کې ورته ګډوډۍ پراخه عجیبه موسیقا وه. که څه هم هغې د انعکاس له لارې ما ته نه کتل. داسې ښکارېده چې هغه یوازې په میز کې بکس ته ګوري. نو زه فکر نه کوم چې هغه پوهېده چې ما هغه لیدلی ده. ما په خاموشي سره یو څو ګامونه شاته لاړم. زه د دروازې څخه ډېر لرې نه وم، مګر کله چې زه یوازې څو فوټ لرې شوم نو اضطراب او ادرینالین زما بدن ډک کړ او ما یو ډول ټوپک ته په چټکۍ سره دروازې ته پورته شوم. ما سمدلاسه د دهلیز له لارې زما په لور د پخو غږونه واورېدل. زه په منډه خپل موټر ته ورغلم. موټر ته پورته شوم او وتښتېدم. ما یوازې د هغې ښځې یوه څپه ولیده چې د دروازې له دروازې څخه زما په لور منډه وهله. مخکې له دې چې زه لاړه شم زما د زنګ وهلو ولیده پولیس زما کور ته رسیدو لپاره یو څه وخت ونی، ځکه چې ما ورته ویلې چې زه بهره او خوندي یم. نو زه فکر کوم چې دوی بیره نه احساسوله. او تر هغه وخته پورې ښځه نه یوازې لاړه وه بلکې هغه د ډالۍ بکس هم له ځان سره وړی وه. ما هیڅکله دا خلاص نه کړ او هیڅ نه پوهېږم چې واقعیا دننه څه و یا پولیسو ته د ویلو لپاره ډېر څه درلودل پرته له دې چې د څومره ویرونکی و. او ما احساس کوه چې زه په رښتینی خطر کې وم. ما هغوی ته د ښځې په اړه ډېر تفصیل ورکړ. ورته مې ویلې چې یادښت د الیز لخوا لاسلیک شوی وه او ویې ویل چې زه فکر کوم چې هغه دلته شاوخوا اوسېده. خو دا کافي نه وه ځکه چې دوی هیڅکله هغه ونه موندلی. زه لا هم په همدې کور کې اوسېږم او ډېر وخت نه دی تیر شوی چې دا ټول پیښ شوی دی. او زه یو څه اندېښمن یم چې د ممکن د لیدنو ترمنځ د 2 میاشتو بل واټن وی. که بل څه راشي زه به خامخا یو تازه معلومات ولیکم که زه کولی شم. ما په خپل کوچنی بې پروا ښار کې د خوراکي توکو په یوه سیمه یاز پلورنځي کې د شبې د جامو د ساتلو په شفتونو کې کار کوه. زه فکر کوم چې هلته شاوخوا یوازې 2000 خلک اوسېدل. د دې خوراکي توکو په پلورنځي کې د کار لپاره ما د غوښتنلیک ورکولو دلیل دا و چې زما ټول ملګري هم هلته کار کوه. په هر صورت یوازینی دنده چې شتون یې درلود د شبې دنده وه. ما بیا هم دا دنده واخیسته ځکه چې زه دندې ته اړتیا لرم. مګر زه خوشحاله نه وم چې پوه شوم چې زه به ډېر وخت د هغو زرو هلکانو سره کار کوم چې ما مخکې هیڅکله نه و لیدلی. په ځانګړې توګه زما د کارونو نواب حبیب برخه ما د دیوین په نوم د یو سړي سره کار کوه. هغه د 20 کلونو په وروستیو کې د منځني قد یو نری سړی وه. د سترګو لاندې یې درنې تورې حلقې وې لکه څنګه چې هره شپه بې خوبه دننه راتلل. هغه په نرمۍ او بې له کومې غږ خبرې کولی، مګر د روزنه وروسته د لومړیو څو اونیو لپاره موږ د واډو په عمده توګه خپل کار کوه د حتې په مخالف ارکونو کې کار کوه. هلته زما د 2 میاشتې کار په نیمایي کې وه چې شیان عجیب شول. نن شپه زه د خپل شفت وروسته د سهار په 4 بجو
راوتلم او کور ته موټر چلول پیل کړم. یوازې 5 دقیقې موټر چلول و، خو په نیمایي کې ما یو تیاره تور لارۍ زما ته شا ولیده. تر 50 دقیقو وروسته مې هیڅ فکر نه کوه. زه خپل ګاون ته راغلم او پوه شوم چې هغه لا هم زما تر شا ده. خو کله چې بالاخره زه خپل موټر چلول ځای ته ننوتم، لارۍ د سړک په اوږدو کې روانه وه. نو ما دا هیره کړه او دننه لاړم. ما غسله وکړ او د 1 ساعت لپاره په بستر کې پاتې شوم او تلویزیون مې لیده. کله چې زه د خوب لپاره چمتو حساس کړم، نو کړکۍ ته لاړم چې پرده وتړم، خو ما ولیدل چې یو څوک زما د کور بهر ولاړ و. زه نشم ویلای چې څوک پکې و او داسې ښکارېده چې نه چلیږي. یقیناً دا باید یو تصادفي وي او یوازې یو ګاونډي و. زه په تخنیکي توګه په یوه ښارګوټي کې هم اوسېدم، نو ډېرې موټرې او ګاونډیان وو چې ما نه پېژندل. ما پردې وتړلې او ویده شوم. کله چې زه 2 ساعته وروسته له خوبه راویښ شوم، لومړی کار چې ما وکړو هغه دا و چې کړکۍ یې وګورم او ما ټک چیرته ونه لید. د وریځې پاتې برخه د ماښام عادي وه. حتی یوه میاشت وروسته زه د شپې له وخت سره په بشپړه توګه نه وم برابر شوی، نو د شفتونو ترمنځ به مې په عمده توګه یوازې په کور کې ډوډۍ خوړله او تلویزیون به مې کتل. کله چې وخت راغی، زه چمتو شوم او د شپې په 9 بجو کار ته لاړم. د یادولو وړ خبره دا ده چې زه تل هلته 100 دقیقې مخکې ورسېدم، په داسې حال کې چې ډیون تل ناخته راغی او 100 دقیقې مخکې لاړه. دا هیڅ کله کومه ستونزه نه وه، مګر ما هیڅ کله واقع ډیون نه دی لیدلی چې راځي یا ځي. په هر صورت زه د معمول په څیر لاړم او کار ته لاړم. زما یوټیوب سبسکرایب کړئ د نور ښکلي کارتوني ویډیوګانو لپاره.